قرآن ربي في البكور رفيقنا، هو منهج في مركز الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزت مندو لدنكو أو لدنكو لتجويد فسلارم درس كي مخرج اللسان نمخ درس كي بترسيب درس كي تاسي دي حروف الهجاء دي نهوشتو حرفون ومخرجون وبيزندل سي بينزا عام مخرجون دي بیا په هغو پنځو عامو مخرجونو کې دننه بیا ولس خاص مخرجونه دي. په عامو مخرجونو کې الجوف والحلق والشفتين والخيشوم وزده کړل. مخرج اللسان مو ننني درس ته پرېښودل، ځکه چې په مخرج اللسان کې مخرجونه لس مخرجونه خاص زیات ول. په دې وجه باندې په ننني درس کې به ټول د ژبې مخرجونه تاسو ته در وپېژنو ان شاء الله الرحمن. په ننني درس کې مخرج اللسان د ژبې مخرج، بیا په د ژبې مخرج په عامو مخرجونو کې ده، بیا په ژبه کې دننه بیا لس مخرجونه خاص دي. دغه لس مخرجونه بیا په دغه عام مخرج کې دننه دي. په تیر سوي درس کې تاسې عام مخرجونه څلور او بیا په هغو څلورو عامو مخرجونو کې مو اووه خاص مخرجونه هم زده کړل. ننني درس کې پنځم مخرج لسان ده په عامو مخرجونو کې، او لس مخرجونه بیا په دغه کې داخل دننه خاص مخرجونه دي په ژبه کې. لس مخرجونه ومو په تیر درس کې زده کړل، دا یولس عام مخرجونه، څلور عام خاص مخرجونه. لس او و په تیر سوي درس کې ولس دا خاص مخرجونه شول، او په تیر سوي درس کې څلور عام مخرجونه، یو مخرج اللسان هم نن درس ده، دا یې پنځه عام مخرجونه. ښه، نن مخرج اللسان د ژبې مخرج چې عام مخرج ده، بیا په دغه عام مخرج کې دننه لس مخرجونه دي. لس مخرجونه بیا دغه لسان په څلور اقسامو باندې ویشل سوي ده. ژبه په څلورو حصو باندې ویشل سوي ده. اوله حصه اقصى لسان، دوهمه حصه وسط اللسان، درېیمه حصه طرف اللسان، څلورمه حصه حافة اللسان. اقصى لسان د ژبې اخیرنۍ حصې ته ویل کېږي. دا ګورې ژبه ده، مثال دا د ژبې سر ده، دا د ژبې اخیرنۍ حصه ده. د ژبې اخیرنۍ حصه، منځنۍ حصه او طرف اللسان، دا طرف اللسان ده، دا طرف اللسان. او حافة اللسان، دغه ته حافة اللسان ویل کېږي، دی بغلوت. دا حافة اللسان ده، اوس مو زده کړل. دا حافة اللسان، طرف اللسان، وسط اللسان او اقصى لسان. لسان خو مو وپېژندل چې په څلورو حصو باندې ژبه ویشل سوې ده، بیا په دغو څلورو حصو کې دننه دغه لس مخرجونه دي. دغه لس مخرجونه اقصى لسان کې مخرجین دي، و اقصى لسان کې مخرجین دي، مخرج قاف و مخرج الكاف. مخرج دی قاف دی حرف او مخرج دی کاف دی حرف. کاف. اقصى لسان د ژبې اخیرنۍ حصه، د ژبې اخیرنۍ حصه چې قاف ده. قاف چیرې ادا کېږي؟ د ژبې په اخیرنۍ حصه کې ادا کېږي. د ستوني په منځ کې چې کومه غوښه اضافه ده، چې د یو بند په اندازه باندې اضافه غوښه ده، په دغه منطقې کې د قاف مخرج ده. د قاف مخرج یعنی د ژبې اخیرنۍ حصه، دا د ژبې اخیرنۍ حصه ده. اوس مو دلته زده کړل، دغه سر خط کې اخري کې وګورئ، دا د ژبې اخیرنۍ حصه ده. ښه، اوس بیا مخرج د کاف ده. کاف بیا له دغه مخرج نه لیږ را مخکې ده. د کاف مخرج د قاف تر مخرج نه لیږ را مخکې ده. دا د قاف مخرج ده، دا د کاف مخرج ده. دواړه په اقصى لسان کې دوه مخرج دي، مخرجین دي. مخرج د قاف ده او مخرج د کاف ده. د قاف مخرج خو مو وپېژندل په اخري د ژبې حصې کې ده، په اقصى یعنی اخري حصه د ژبې کې ده. او د کاف مخرج بیا د قاف تر مخرج نه لیږ را مخکې ده، او د تالو اخیرنۍ حصه به هم ورسره جنګوي د کاف په ادا کولو کې. د کاف په مخرج کې د تالو پورته تالو حصه اخیرنۍ حصه، او د قاف تر مخرج نه د ژبې اخیرنۍ حصه، دا دواړه به د کاف په ادا کولو په وخت سره جنګوي. د اقصى لسان مخرجین مو وپېژندل. اوس وسط اللسان، په وسط اللسان کې مخرج واحد،
په مخرج په وسط اللسان کې یعنی په دومه حصې د ژبې کې په څلور تقسیمه ده. اوس په مابینس د ژبې کې یو مخرج واحد دا مابینس ده. دا ګوري دا دلته سره علامه درته کش شوې ده په ژبه کې. دا وسط اللسان ده. په دې کې یو مخرج ده. یخرج 3 حروف لدغه مابینس د ژبې یو مخرج چې ده 3 حرفونه جیم راوځي چې جیم ده او شین ده او یا ده. جیم شین یا لمابینس د ژبې وسط اللسان لمابینس ژبې په مابینس ژبه کې دغه 3 مخرج ادا کیږي. شین او یا په ډیره اساني سره، اما په جیم کې به ژبه لیک ټینګوي د تالو طرف ته. وسط اللسان په همدغه ځای کې ادا کیږي. د مخرج یو ده، دوه په اقصا لسان کې سو، یو په وسط اللسان کې 3 مخرج پاتې سو مخرج. لدغه وسط اللسان نه خو 3 حرف را وځي. زده مو کړل طریقه مو زده کړله. طرف اللسان په طرف اللسان کې لیک متوجه سي په غور سره واوري. طرف اللسان کې 5 مخارج دي. 5 مخارج: نون، د نون مخرج، د را مخرج، د ظا ذال ثا مخرج، د طا دال تا مخرج، د صا زا سین مخرج. دغه 5 مخرجونه په طرف اللسان کې دي. طرف اللسان ما تاسو ته خو دا طرف اللسان ده. دا طرف اللسان دغه تور حلقه سم ور باندې راکش کړی ده. تور حلقه دې ته طرف اللسان وای. اول مخرج د نون ده. د نون مخرج ن ان کی ګوري زببه د زبي سربه د زبي دا طرف دغه طرف د زبي به لپورته وریو سره د ثنایا علیاو غاکونه سپیکی بندي. ثنایا علیا غاکونه نه درته یادوم، وری درته یادوم. دا غاکونه سپیکی بندي دغه منطقه وری ان دا زببه لپورته وریو سره وجنګوي. لپورته وریو سره سیمه وجنګول او لنونه سره به بل څه شي ملګری کیه، بل به غنه ور سره ملګری کیه. د غنې مخرج کوم ځای ده؟ خیشوم ده. د غنې مخرج کوم ځای ده؟ په تیر شوي درس کې تاسو زده کړل خیشوم ده. په خیشوم کې به غنه په وخت د نون د ادا کولو کې ور سره یو ځای کړي. د نون مخرج مو وپېژندل. زببه طرف د زبې به له پورته وریو سره وجنګوي او ور سره به غنه هم ملګری کیي چې د غنې مخرج خیشوم ده. دا مو زده کړل. دریم را. د را مخرج. د را مخرج له نون سره نږدې ده. د پورته وریو اخیرنۍ حصه چې په د ستوني خواته نږدې ده. د پورته وریو ان را را د نون تر مخرج نه لیګ وردننه د را مخرج ده. زببه په اخیرنۍ حصه د وریو کې وجنګوي ورسره او را کې به چې وکړي مفخمه به کړي. را که چېرته ده مفتوحه وله خیر خو هغه په بل درس کې به ان شاء الله الرحمن بیا سمه درته وکړو. د نون او د را د مخرج لیک فرق ده. د نون په وخت کې زبه له پورته وریو سره جنګېږي او د را مخرج کې له نون نه یو څه د حلق خواته په وریو کې اخرنۍ حصه د وریو مخرج ده. اوس خو مو زده کړل د را لکه الرح په را کې به په اخرنۍ حصه د ژبې کې به زبه به وپړسویه تفخیم به پکې وکړي په وخت د را ادا کولو کې لکه الرحمن الرحیم الرحیم الرحمن الرحیم رب تفخیم مفخمه به کړي مفخمه به ادا کړي. مفخموالی څنګه؟ ژبې ته به په اخرنۍ حصه کې و به پړسویه چې لیک یو مخ له ستوني سره هم نه جنګېدلي، حلق ستونی نه جنګېدلی، په مابین کې فاصله وي خو لیک فاصله وي هغه ژبه ډېره وپړسېږي. ښه اوس د ظا ذال ثا مخرجونه. ظا هم د حروف تفخیم نه ده، مفخمه به وایسته، مفخمه به ادا کویه لکه طا او صاد. په د نور مخرجونو کې هم راځي. ظا ذال ثا ظا ذال ثا د ژبې دا ګوري طرف اللسان ده لكن دا رأس اللسان ده. رأس اللسان دغه 3 مخرجون دغه 3 حروفه به د ژبې په سر باندې ادا کوي. ظا ذال ثا ظا ثا ذال د ژبې سر رأس اللسان د ژبې سر او د پورته دوه غاښونو ثنایا علیاو د ثنایا علیاو د غاښو سر او د ژبې سر به وجنګوي سره. په ذا او ثا کې
په ضا کې همچنان په دغه شکل باندې به د ژبې سر د پورته ثنایا علیا او غاښونو له سر سره به وجنګوي خو په وخت د ضا د ادا کولو کې به ضا مفخمه کړي ستونی په اخیرنۍ حصې د ژبې به وپړسوي چې ضا مفخمه ادا کړلی سي دا خو مو په رأس اللسان کې دغو دریو حرفونو مخرج وپېژندل اوس طا دال تا د دغو دریو مخرج د دغو دریو حرفونو مخرج کوم ځای ده د دغو دریو حرفونو مخرج ثنایا علیا او د غاښو ټول مکمل سره به د ژبې طرف وجنګوي د ثنایا دا دوه غاښونه نه دي دا له سره سره نه له سره سره خو د ضا د ذال او د ثا مخرج د ثنایا علیا او په سر غاښو کې اما د طا دال تا دا د ثنایا علیا او د دغه غاښونو له دې ځایه تر اخري پورې به ژبه ورسره وجنګوي طا دال تا طا دال تا د ثنایا علیا او غاښونو مکمل سره به طرف لسان وجنګوي د دوی مخرج ټول غاښونه دي دا دوه غاښونه له دې دوه غاښونو سره له سره تر پایه به ژبه جنګوي خو په طا په وخت کې به لکه په ضا کې چې تفخیم وکړل مفخمه به مو کړله طا به همچنان دغسې مفخمه ادا کړئ پاته سو صاد او صاد زال سین صا صاد په صا او زا او سین کې د ثنایا سفلاو د دوی لاندې غاښونو دا دوه لاندې غاښونه نه دي د دې لاندې وری دي دا غاښونه چې پکې بند دي د طرف اللسان په طرف اللسان کې دغه پنځم مخرج په صاد ده صاد هم له حروف تفخیم نه ده مفخم به ادا کړی د ژبې طرف به د لاندې وریو سره به وجنګوي په وخت د ذا ادا کولو کې به هم د ژبې طرف لاندې وریو سره وجنګوي او په سین کې به هم لاندې وریو سره وجنګوي ذا سین صاد په صاد کې به صاد به مفخم کړی لکه طا او ذا سین مفخموله دی به هم په دغه شکل باندې مفخم کړی دغه پنځه مخارج په طرف اللسان کې مو وپېژندل د نون مخرج لاندې بیا تکرار کوم د نون مخرج د پورته وریو سره د ثنایا علیا او پورته وری بیا هم ورسره غنه او غنې مخرج خیشوم د را مخرج طرف اللسان د اخیرنۍ حصې له وریو سره او مفخمه به کړي ضا ذال ثا د ژبې سر رأس اللسان او د پورته ثنایا علیا او غاښونو سر طرف اللسان او رأس الاثنان علیا د دې مخرج هم درته معلوم شو طا دال تا د ثنایا علیا او غاښونو د نینې حصه د ثنایا علیا او غاښونو د نینې حصه نه د سر حصه که صاد زا سین د ثنایا سفلا او غاښونو وری لاندنۍ حصې د وری د غاښونو سره کې بندي دلته به طرف د ژبې سره وجنګوي په صاد به مفخم کړي او په تفخیم سره به ادا کړي اوس حافه اللسان په حافه اللسان کې دوه مخرجونه دي حافه اللسان طرفي د ژبې یعنی یو بغل د ژبې او بل بغل د ژبې دا یو بغل دا بل بغل د ژبې یو بل بغل ته حافه اللسان ویل کی په دې کې دوه مخرج دي مخرجان دوه مخرجه یو پنځه مخرجه دا یو مخرجه یو مخرج اته مخرجه او دوه مخرجه دا لس مخرجه چې په ژبه کې دي مخرج ضاد او مخرج اللام دا لې په غور سره واوري د ضاد مخرج اقصى حافه اللسان يعني اخري حصه دي زبي دي بغل دي زبي دا طرف دي زبي دا طرف دي زبي شو اخري حصه دي طرف دي زبي هم دغه منطقه ده دغه منطقه ګورولې دغه منطقه سره ګوري په دواړو طرفونو کې ضاد ادا کیږي کوم دی خو کې ادا کول کوم دی خو کې ادا کول یو لري مخرج او پیزنی دا ډیر ضروری ده د ضاد مخرج اقصى حافه اللسان په اخیری حصه دی بغل دی زبی کی په اخیری حصه دا بغل دی زبی سیده دا بغل او دا بغل په دې دوړو بغلونو کې اخیری حصه کې به لپورته د زامي لغاکو سره سي اضراس ورته ویل کیږي له هغو غاکونو سره به دا بغل دی زبی وجنګوي کله چې مو وجنګول دی زبی سر دا دی زبی سر به مو
د ثنایا علیاو سره دا زه به داسې لګولې وي دا پورته غاښونو سره به مو زه به دا یې لګولي حرکت به نه ورکوي په وخت د ضاد د ادا کولو کې که مو چیرې ژبې سر ته حرکت ورکړل نو ضاد به در چې دال سي د دال په وخت کې ګوري زه به مخرج هماغلته ده هلته ده په وخت د ضاد د ادا کولو کې به زه به مو له ثنایا علیاو لکه د دال مخرج هلته به مو زه به داسې ورسره جنګولي ضاد 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 که دغه طرف ته ښي طرف ته له اضراسو سره علیا پورته د ځامې غاښونو سره درته اسانه و خو ښي خوا ته ادا کړي که چپې خوا ته درته اسانه و د پورته د ځامې غاښونه سره اضراس ورته ویل کېږي له هغو سره به د بغل طرف د بغل د ژبې ورسره وجنګوي او ضاد به ادا کړي خو د ژبې سر ته به حرکت نه ورکوي کله چې مو ضاد ادا کول د ژبې سر به له ثنایا علیا او غاښونو سره به داسې جنګېدلې بې پرېږدي ورسره لګېدلې بې پرېږدي په وخت د ضاد ادا کولو کې ښه دغه جې ته چې مو پام وي اقصا لسان په اخري حصې د طرف د ژبې کې دا بغل د ژبې نه ده دې ته حافات حافه وایي یو بغل ته بل بغل ته حافات یو بل بغل اخیری حصه کې د ضاد مخرج که مو ښي خوا ته ادا کول که مو چپې خوا ته خو دا بغل به مو د ژبې کوم ځای ته نیولی وي د پورته اضراس علیاو ته به مو ژبې دا بغل جنګولی وي او د طرف د ژبې به مو د ثنایا علیاو سره نښلی داسې پرېښی وي و مخرج اللام مخرج اللام اسانه ده هغه ادنه بغلونه د ژبې په دې اوله حصه د ژبې کې ګوري دا خوا د تالو په منطقې سره د لام په وخت کې لام 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 ال د ټولې خولې د ورویو په اندازه باندې په ادنا حصو کې له پورته له تالو سره جنګول د لام مخرج الله رب العالمین دې وکړي چې په دغو لسو مخرجونو باندې مو سر خلاصوي لس مخرجونه خاص په داخل د یو مخرج عام کې ژبه ده لسان ورته ویل کېږي بیا ژبه په څلورو حصو تقسیم شوې ده چې اخري حصه ما بین د سر خوا حصه چې طرف اللسان او بغلونه د ژبې بیا په دغو څلورو حصو کې لس مخرجونه وو چې ومو پیژندل الله رب العالمین دې له ما سره توفیق درکړي چې تر نورو مسلمانانو یې ورسوي او زده یې کړي عمل ورباندې وکړي ډېر مهم درس ده انشاء الله الرحمن د ټول قرآن عظیم الشان درسونه او د تجوید درسونه به ټول بیا درته اسانه وي فقط تر نورو مسلمانانو یې ورسوي که غواړئ چې الله اجر درکړي که غواړئ چې الله رب العالمین همدومره اجر درکړي لکه الله رب العالمین چې موږ ته انشاء الله الرحمن راکوي فقط تر نورو مسلمانانو یې ورسوي راتلونکي درسونه له موږ سره وګورئ د موږ یوټیوب چینل هم درسره تر نورو مسلمانانو ورسوي تاسو یې هم خوښ کړئ په الله مو سپارم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته